سلامونه نیکې هیلې او درنښت مې ومنئ د شملې راډیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې روغ او جوړ خوښ او خوشحاله به اوسئ. د خیال نړۍ خپرونې ته مو زه محمد زبیر لالهان هرکلی کومه. د غڼې ځالې د ناول په پای ته رسېدلو سره مو دا ځل درته د ښاغلي نسیم حجازي د انسان او دیوتا ناول چمتو کړی دی. تمه ده چې د همدې ناول لومړۍ برخه به هم تر پای شیبو را سره واورئ. د انسان او دیوتا د ناول لومړۍ برخې ته ورګرځو. د ساون ورځ وه. بیاس سیند په خپل پوره شان او دبدبه بهېده. پر څنډه یې څو کښتیو چې په لویو ډبرو پورې په پړیو تړلې وې د اوبو له څپو سره ټالونه خوړل. څو تنه ماشومان چې هلته ولاړ وو په خپل منځ کې په روغبړ بوخت وو. یوه بوډا ماڼو پر خپل تندي لاسونه کېښودل او بلې غاړې ته یې په ځیر ځیر وکتل او بیا یې یوه زلمي ته چې له جامو څخه پوځي معلومېده مخ راواړو او ویې ویل: رښتیا باداره، ستا باور دی چې هغه به نن خامخا راځي؟ ځوان ځواب ورکړ: هغه به را روان شوی وي. نو آیا همدا نن هغه باید له سینده راپورې وځي او یوې 2 ورځې به د اوبو د کمیدو انتظار ونه کړي؟ هیڅکله هم نه. د پوځ سالار له ټولواک سره وعده کړې ده چې په 10 ورځو کې دننه به دغه کار سرته رسوي. هغه به یوه شیبه هم ضایع نه کړي. مګر باداره، تاسو هغه خامخا پوه کړئ. په داسې طوفان کې کښتۍ په سیند کې اچول خطر لري. ته لکه چې لوی سالار سکدې ونه پېژنې. هغه په خپله خبره کلک ولاړ دی. ماڼو وپوښتل: د هغه لامبو زده ده؟ د چا؟ د پوځ د لوی سالار صاحب. له دې نه دې مطلب څه دی باداره؟ که د هغه لامبو زده نه وي نو په کښتۍ کې له سپرېدو نه ایثار کړي. د لویو خلکو ژوند ډېر ارزښتمن وي. زلمي وموسکل او ویې ویل: ته غم مه کوه، د هغه لامبو زده ده. که یې زده هم نه وي په دې پوهېږي چې له ماڼوګانو څخه کار واخلي. باداره، په دغه برخه کې له سینده په تېرېدو کې که کښتۍ واوښتې بیا به موږ ملامت نه یو. موږ په دې لاره بلد نه یو. پورې غاړه د لوړو کمرونو ترمنځ لاره ډېره تنګه ښکاري. که موږ ته له خپل ګودر څخه د پورې وتلو امر شوی وای موږ به د ډېرو اوبو پروا هم نه کوله. دلته مو د کښتیو په راوستلو 4 ورځې ولګېدې. هغه وخت اوبه ډېرې لږې وې، خو خدای پوهېږي چې موږ څومره په زحمت دلته راورسېدو. یوه کښتۍ په لاره کې له کمرونو سره ټکر او داړې واړې شوه. اوس هم نه پوهېږو چې څه به کېږي. که موږ هملته له سینده پورې وتلي وای څه به شوي وو؟ بوډا ماڼو چې دغه خبرې وکړې د زلمي د ځواب په انتظار شو. خو هغه په بې پروایۍ د سیند پورې غاړې ته کتل او ماڼه دا جرأت ونه کړای شو چې خپله خبره بیا تکرار کړي. د زلمي نوم رامداس و. د هغو عمر که څه هم 24 کالو ته نږدې و، خو د بڼې او ځوانۍ له تازګي نه 18 کلن زلمی ښکارېده. د هغه په مخ کې د پوځي هیبت د کرښو پر ځای یو ډول جدیت او شرافت ځلېده چې پر لیدونکي به یې په همغه لومړي نظر د مینې، اعتماد او باور اغیز ښنده. د هغه پر شونډو تل مسکا غوړېدلې وه. لږ ځنډ وروسته رامداس بوډا ماڼو ته مخ راواړاوه او ویې ویل: ته هېڅکله هم په دې برخه کې له سینده نه یې پورې وتلی؟ ماڼو ځواب ورکړ: باداره، زموږ پلار او نیکه هم کله له دې ځایه پر کښتۍ د تېرېدو جرأت نه دی کړی. اورېدلي مې دي چې د راجا ګوبندرام د پوځ سالار پر هغو خلکو د یخني په موسم کې حمله کړې وه، خو هغوی ډېرې کښتۍ د کمرونو له سره د ډبرو پر غړولو ډوبې کړې وې. د پوځ سالار صاحب هغو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره 1 میاشت په غرونو کې سرګردان و. بالاخره یې 15 تنه ښځې، 2 بوډاګان چې یو پکې ړوند او 3 ماشومان بندیان بوتلل. رامداس وویل: له همدې امله موږ د ګرمۍ په موسم کې
له سینده پورې وځو. باداره په ګرمۍ کې خو د ډبرو وزن کمیږي نه. رامداس وخندل. ځواب یې ورکړ. په یخني کې د سیند اوبه کښته کیږي او هغه خلک زموږ د حملو خطر احساسوي، بیداریږي، خو په ګرمۍ کې دوی فکر کوي چې له سینده پورې وتل امکان نه لري او ډاډه کیږي. رامداس دا وویل او بیا د سیند پر غاړه په یوه ډبره کېناست. ناڅاپه په پورې غاړې د غونډیو له شانه تورې لوخړې اوچتې او د سترګو په رپ کې پر اسمان خورې شوې. د برسات د نمجن موسم څو څپې راغلې او د باران سپک څاڅکي راپرېوتل. لږ ځنډ وروسته تورې وبرېښېدې، وریځې وغړمبېدې او شړکنده باران پیل شو. بوډا ماڼو وړاندې ورغی او ځوان ته یې وویل: باداره څپرې ته راشئ. رامداس له بوډا سره روان شو. څو ګامه وړاندې د درګو د څپرې تر څنګ یو سپین آس تړلی و. بوډا ماڼو په بیړه خپل څادر راواخیست او پر آس یې واچاوه، خو رامداس وویل چې خپل څادر دې لرې کړه، دا یې له لمدېدو نشي ژغورلی. ماڼو د خپل اخلاص پر ثابتولو ټینګار کاوه، خو د شمال یوې توندې څپې څادر د آس له شا څخه 10 ګامه لرې وغورځاوه. بوډا ماڼو په خپل څادر پسې منډه واخیسته او رامداس په خندا څپرې ته ننوت. نور ماڼوګان هم په یوه کونج کې سره راټول شول. یو ماڼو خپل څادر پر ځمکه وغوړاوه. رامداس لا ناست و چې یو بل ماڼو چې د څپرې په مخ کې و چیغې کړې: هغوی راغلل، د پاچا پوځ راغی. رامداس او ماڼوګان راووتل او له څپرې نه بهر باران ته ودرېدل. سکدیو د پاچا د پوځ سالار په یو مشکي ښکلي آس سپور و او تر 400 تنو پورې پلي پوځ په 2 کتارو کې پر هغه آس پسې را روان و. چې څپرې ته رانږدې شو، سکدیو آس ودراوه. بوډا ماڼو ور وړاندې شو، د آس جلب یې ونیوت. هغه د آس نه پلی شو. رامداس ور وړاندې شو، درناوی یې پر ځای کړ. سکدیو وپوښتل: کښتۍ را رسېدلې دي؟ رامداس ځواب ورکړ: هو صیب. څومره دي؟ 7 دانې، مګر یوه یې لږ ماته شوې ده. د ماڼوګانو مشر کوم یو دی؟ بوډا ماڼو په بیړه د آس قبضه بل ته ورکړه او ور مخکې شو. لاس په نامه ودرېد. ویې ویل: صیب، امر کوئ. په یوه پیره کې څومره کسان پورې ایستلی شي؟ باداره، په یوه کښتۍ کې 40 کسان تللی شي. خو څه؟ باداره، باران خو په خپله وینې. لږ وړاندې د سیند ګړندۍ څپې هم لیدای شي. په داسې وخت کې له سیند نه پورې وتل ډېر ګران دي. د سیند دغه برخه ډېره خطرناکه ده. ځای په اوبو کې پټ کمرونه د کښتیو پرخچې الوزوي. په پورې غاړه هم د کښتیو درولو لپاره یو وړوکی ګودر دی چې اوس د باران په سبب لیدل کېږي هم نه. که زموږ کښتۍ هلته ورسېدې نو ښه ترښه، که نه کښته بیا تر ډېره لوی کمرونه د دیوال په څیر درېدلي دي چې د کښتۍ درولو لپاره هیڅ ځای نه لري. تاسو د بوډا خبره ومنئ، 1-2 ورځې تم شئ. که نن باران ودرېد نو تر بل سبا پورې به اوبو ښکته شي. سکدیو وویل: تر بل سبا پورې زه دومره انتظار نشم کولی. زه باید همدا نن له سینده پورې وځم. باداره، ستا امر سر په سترګو، خو خطر ډېر دی. که تاسو خپله خوښه پوره کوئ نو زما یوه خبره خامخا واورئ. څه خبره؟ موږ به کښتۍ خپل ګودر ته بیرته بوځو. تر سبا پورې به هلته ورسېږو او په همغه ځای کې به مو د سیند بلې غاړې ته پورې باسو. سکدیو په درانه غږ ځواب ورکړ: ته یا په خپله کم عقل یې یا موږ کم عقلان ګڼې. که موږ غوښتلی چې په هغه ځای کې له سینده پورې وځو، دومره زحمت ګاللو ته مو څه اړتیا وه؟ که مو له دښمن څخه دا هیله کولی شوای چې د مقابلې لپاره به ډګر ته راوړاندې شي، نو موږ به 20 میله څه چې 40 میله ښکته تللي او له سینده به پورې وتلي وای. خو زموږ دښمن زمری نه دی چې مخې ته راشي.
بلکې سوی دی چې د پښو د ترپ له اورېدو سره به په میلیونونو لرې وتښتي. د ویده سوی راویښول او د نیولو هڅه یې هسې بې عقلي ده. په دې خبره کې چې موږ له سینده پورې وځو نو سوی به ویده ونیولی شو. باداره که سوی ونیول شي او که وتښتي موږ ستاسو امر منو. که تاسو نه خفه کیږئ نو یوه وروستۍ غوښتنه په عرض رسوم. سکدیو فطري مغروره نه و، خو یوازې 20 ورځې کېدې چې دی د پوځ سالار ټاکل شوی و او په دې 20 ورځو کې تل پر دې فکر کاوه چې دی تر اړتیا زیات نرم زړه دی. یو پوځي باید دومره د نرم زړه خاوند نه وي، ځکه خو به یې کله کله هغه سرتیری ترټل چې غوښتل یې له ده سره ځان نږدې کړي او خپله ښکلې څېره به یې چې پیدا کوونکي د مسکا لپاره پیدا کړې وو په جبر غصه ناکه غوندې کړه. خو د ده اصلي فطرت به د ده پر ارادو زور وموند او د خپلې کلکې ارادې سره سره به یې دا هیر شول چې دی اوس د پوځ سالار دی. ده به د نورو په مخ کې خپل پخواني ملګري سخت وترټل، خو یوازې به یې بیا ځان ته راوغوښتل، تسلي به یې ورکوله او ورته ویل به یې څنګه اشنا په دومره خبره خفه شوی؟ ستا څه خیال دی چې د پوځ سالار شوم نو مغرور شوی یم؟ نه، ستا دا ګمان غلط دی. زه همغه سکدیو یم. هغه وخت زه په بل چورت کې ومه. همدغه لامل و چې بوډا ماڼو ته د کمعقل له ویلو وروسته سکدیو د هغه تسلي لازمه وبلله او په هغه برخه کې د سین نه د پورې وتلو په اړه خپل غرض او هدف ورته بیان کړ. خو چې هغه کله د سوی د نیولو په باب بې پروایي یاد کړه او بیا یې د نوي وړاندیز اجازه وغوښته نو سکدیو د بوډا تر خبرو زیات د رامداس مسکا پر دې ښه وپوهاوه چې د سالار وقار په خطر کې دی، ځکه خو یې هغه ته په سړه لهجه وویل. ووایه څه وایې؟ بوډا ماڼو د سکدیو په لهجه کې د دې ناڅاپي بدلون په سبب پوه نه شو، پریشان شو. ویې ویل باداره موږ ستا نوکران یو، تاسو ولې په غوسه کیږئ؟ که تاسو امر وکړئ نو موږ به خپل ځانونه لاس او پښې تړلې سیند ته وغورځو. له موږ سره د خپلو ځانونو پروا نشته، خو ستا د پوځیانو ژوند ارزښتناک دی. ما یوازې همدومره وویل چې که تاسو غواړئ همدا اوس له سینده پورې وځو نو لومړی یوازې یوې کښتۍ ته د تلو اجازه ورکړئ. که هغه روغه رمټه ورسېده نورې به هم ورسېږي. ماڼوګان هم لږ دي، موږ به یوه کښتۍ پورې باسو او بیا به داسې نورې هم واچوو. په 3-4 پیرو کې به ستاسو ټول پوځ ورسېږي. سکدیو دا احساس کړه چې پر بوډا ماڼو د ده غوسه بلکل بې ځایه وه. د خپلې پښیمانۍ د پټولو هڅه یې کوله. ویې ویل ډېر ښه، په یوه کښتۍ کې به څومره کسان سپرېدای شي؟ باداره که په لومړۍ پیره کې یوازې 20 کسان وي نو ډېره ښه ده. سکدیو رامداس ته وکتل. ویې ویل له پوځ څخه 20 تنه پیاوړي کسان راټول کړه. همدا اوس. نو څه وخت له سینده د پورې وتلو لپاره تر دې ښه بله موقع چیرته ده؟ موږ دښمن ته د تېښتې فرصت نه ورکوو. ما غوښتل چې د شپې مهال په سیند پورې وځو، خو اوس د خدای د استازیو دیوتاګانو له برکته باران پیل شو. موږ باید له همدې نه ګټه اوچته کړو. زه به پخپله په لومړۍ کښتۍ کې کښېنم. که موږ ورسېدو نو پاتې پوځ هم پر کښتیو کې راپورې باسئ، که نه نو بیرته ستانه شئ. رامداس ځواب ورکړ د سالار امر منل زما فرض دی، مګر دا کله کېدای شي چې د خطر په وخت کې تاسو مخکې ولاړ شئ او زه وروسته پاتې شم. په لومړۍ کښتۍ کې ماته اجازه راکړئ. تاسو خو د پوځ سیوری یاست. ستاسو ژوند د هېواد لپاره ډېر قیمتي دی. سکدیو ومسکل او دواړه لاسونه یې د رامداس پر اوږو کېښودل. ویې ویل رامداسه ته پوهېږې چې د دغې حملې په باب د راجا په دربار کې هیڅوک هم له ما سره همغږي نه وو. زه په خپله ذمهوارۍ د سیند له دغې برخې څخه پورې وځم. کله څه پیښې سره مخ شوم نو ګنګارام او ملګري به یې
یوازې دومره وویلی شي چې زه د تجربې خاوند نه وم، خو څوک به د دې ویلو جرأت ونه لري چې زه بې همته او بې زړه وم. که زه په خپله شاته پاتې شم او کښتۍ ته کومه پیښه وشي، نو په دربار کې به بیا زما په پلوي یو غږ هم اوچت نشي. زه به د ټولو تر نظره کم راشم. د ګنګارام دا ارمان به پوره شي چې د پوځ سالار شي. اوس موږ باید بیړه وکړو. که باران ودرېد نو زموږ جوړه شوې لوبه به بیرته ورانه شي. د کښتۍ پړی پرانیستل شو او ماڼوګانو د سمندر د دیوتاګانو نومونه واخیستل او د کښتۍ پر بانسونو یې تنابونه اوچت کړل. بوډا ماڼو د کښتۍ له یوې څنډې تر بلې منډې وهلې او ماڼوګانو ته یې لارښوونې کولې. باران شیبه په شیبه توندېده. کښتۍ لا له څنډې نه ډېره نه وه لرې شوې چې د اوبو څپو ښکته لوري ته ورسره واخیسته. ماڼوګانو به په خپل وروستۍ زیار او زور کښتۍ څو ګازه بره بوتله، خو د اوبو څپې به بیا پرې زورورې شوې او هغه به یې څو ګازه بیا ښکته یوړه. بوډا ماڼو خپل ستونی په چغو وشلاوه او خپلو نورو انډیوالانو ته یې حوصله او ډاډ ورکاوه. سکدیو ظاهرا ډاډه و او د سیند څپو ته یې کتل، خو د بوډا ماڼو چغو او کوکارو به کله کله اندېښمن کړ. چې د ګرداب منځ ته ورسېدل، نو ماڼوګانو په ډېر جوش او احساساتو د سمندري دیوتاګانو څخه د مرستې دعاګانې کولې. اوس د کښتۍ پورته بیول خو پر ځای پرېږده، نیغ چلول یې هم ګران و. د ماڼوګانو له چغو سره د پوځیانو زړونه درزېدل. سکدیو د هغوی وېرېدلې څېرې او غمجنې سترګې ښېلېدلې. د بوډا ماڼو تر څنګ ولاړ و او د خپلې اندېښنې د پټولو او د ځان ډاډه ښودلو هڅه یې کوله. ویې پوښتل: زموږ کښتۍ به په پورې غاړه له کوم ځای سره ولګېږي؟ ماڼو پورې غاړه د لاس په اشاره یو ځای وښود. ویې ویل: باداره، هلته وګوره، د دوو کمرونو ترمنځ یو وړوکی تنګی دی. که زموږ کښتۍ هغه ته ور ونه رسېدای شوه، بیا نو ښکته تر څو میله پورې داسې ځای نشته چې کښتۍ پر څنډه ودرولی شو. د دې څنډې سره د اوبو تګ هم ګړندی دی. که موږ د کښتۍ د بیرته راګرځېدلو هڅه هم وکړه، نو ډېر واټن به ښکته درومو. په لاره کې ډېر داسې کمرونه شته چې اوس اوبو پټ کړي دي او نه ښکاري. هغه کښتۍ ته ډېر خطرناک دی. سکدیو چې دا واورېدل چوپ شو او بوډا ماڼو بیرته په چغو او کوکارو پیل وکړ. کښتۍ 2 ځله په ګرداب کې راښکېل او له ډوبېدو نه بچ شوه. باران تم شو او هغه تنګی اوس نږدې معلومېده، خو د ماڼوګانو په څېرو کې د ډاډ نښې اوس هم نه وې. بوډا ماڼو اوس هم په چغو پورې غاړې ته په لاس اشارې کولې. ماڼوګان له ستوماني نه بېسېکه شوي وو او زیاترو یې د اوبو د څپو په وړاندې خپله ماته منلې وه. کښتۍ ورو ورو د څنډې لوري ته ورنږدې کېدله. د بوډا ماڼو غږ لوېدلی و، خو چې څنډه یې نږدې ولیده، په پوره زور یې چیغې کړې: شاباس مېړنیو، همت وکړئ، همت وکړئ. ماڼوګانو په خپل پاتې ټول توان او ځواک هڅه وکړه چې کښتۍ څنډې ته وباسي، خو د اوبو یوه تونده څپه راغله او کښتۍ یې څو ګزه ښکته یوړه. بوډا ماڼو په خطرناک حالت کې خپله پګړۍ په اوبو کې وغورځوله او په دواړو لاسونو یې خپل تندی وواهه. ماڼوګانو د کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو دا ځل د دوی هڅې بې ګټې وې. د دوی په مخ کې د تنګ ګودر پر ځای اوس خطرناک ویرونکی د کمرونو دیوال ولاړ و. څومره چې کښتۍ له هغه تنګي نه لرې کېدله، هغومره دغه کمرونه خطرناک کېدل. د ستړیا او مایوسي په سبب د ماڼوګانو همت ختم شو او په لاسونو کې پر بانسونو او پاروګانو ورو ورو زور کمیده. کښتۍ له څنډې سره په یو خطرناک حرکت ښکته روانه وه. بوډا ماڼو په مخه کې درېدلی و او په ځیر ځیر یې اوبو ته کتل.
هغه ناڅاپه په وارخطایي چیغې کړې: کمرونه دي، کمرونه! خبردار! سکدیو چې په ځیر اوبو ته وکتل، د اوبو له مخ نه لږ اوچت یې د یوه کمره له څوکې پرته څه ونه لیدل. ماڼوګانو سمدستي د کښتۍ د لوري بدلولو هڅه وکړه، خو د اوبو توند بهیر کښتۍ له کمره سره ټکر کړه. د کښتۍ ښکتنۍ برخه د کمره پر څوکه وسولېده او تېره شوه. سکدیو ډاډمنه ساه واخیسته، خو ماڼوګانو په یوه غږ شور ګډ کړ: کښتۍ ماته شوه، ډوبېږي، د ځانونو ژغورلو ته تیار شئ. د کښتۍ په تل کې درز پیدا شو او اوبه د فوارې په څېر ترې را خوټېدې. بوډا ماړو سکدیو ته وکتل، چیغې یې کړې: باداره! کښتۍ ډوبېږي، ناتو شمبو کالو بادار وژغورئ! سکدیو خپله لینده او غشی په سیند کې وغورځول. ویې ویل: زه د چا مرستې ته اړتیا نه لرم. بیا یې توره راواخیسته او چې غورځوله یې، څه په خیال کې ور وګرځېدل، لاس یې ونیو. پوځیان ډېر وېرېدلي وو. کله به یې په کښتۍ کې راخوټېدونکې اوبو ته او کله سکدیو ته کتل. سالار په غمجنه لهجه ورته وویل: د ټولنې د سوکالۍ لپاره زموږ پلرونو او نیکونو ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي. د مرګ له ویرې تاسو باید غمجن نه شئ. ستاسو په رګونو کې د مېړنیو وینه ده. د همت او مېړانې څخه کار واخلئ. د اوبو څپې چې وینئ، همت مه بایلئ. زه پوهېږم چې اوس بیرته ستنېدل ډېر ګران دی. زموږ په مخ کې یوازې یوه لاره ده چې له همدې کمرونو سره په څنګ کې په لامبو ښکته ولاړ شو. په دې کمرونو کې یو ځای خامخا د وتلو لاره شته. چې څنډې ته ورسېږو، ښایي د دښمن سره مخ شئ، ځکه خو تورې در سره وساتئ، نورې وسلې وغورځوئ. د چا چې لامبو ښه نه وي زده، هغه دې تورې هم وغورځوي. د ماڼوګانو څخه چې څوک بلې څنډې ته بیرته د ستنېدو همت کوي، ولاړ دې شي. بوډا ماڼو چیغې کړې: کښتۍ ولاړه، ولاړه، خبردار! د خیال نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو، د انسان او دویتا د ناول لومړنۍ برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه محمد زبیر لالهان د خیال نړۍ په خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم.